السلام علیکم درنو لیدونکو، نن درته دوه مهم خبرونه لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. هلمند کې روانې جګړې 4500 کورنۍ بې ځایه کړي دي. د هلمند ولایت سیمهییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ روانو جګړو زرګونه کسان بې کوره کړي دي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي د وروستیو جګړو له امله 4500 کورنۍ د خپلو سیمو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي. دوی دغه راز ویلي چې هوایي ځواکونه د خپلو امنیتي سرتېرو مرستې ته رسېدلي دي او اوس مهال د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو د ځپلو په موخه عملیات دوام لري. په ورته وخت کې د هلمند والي جنرال یاسین ضیا هم ویلي چې تازه دمې ځواکونه هلمند ته رسېدلي دي او ډېر ژر به ټولې ځپل شوي سیمې د طالبانو له حضور څخه پاکې کړي. بل خوا سکاټ میلر وایي طالبان باید ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر وایي طالبان باید په هلمند کې خپل یرغلیز اقدامات ژر تر ژره ودروي او بې له ځنډه په ټول هیواد کې تاوتریخوالی کم کړي. نوموړي زیاته کړې تاوتریخوالی د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې خلاف دی او دا چاره د سولې روانه پروسه زیانمنوي. نو غوره ده یاده ډله هر څه ژر له ورته کړنو لاس په سر شي. ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلي چې په هلمند کې یې په تیرو 2 ورځو کې د افغان ځواکونو په ملاتړ پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي دي. هغه ویلي د امریکا او طالبانو د هوکړې پر بنسټ دوی د طالبانو د بریدونو پر وړاندې له افغان ځواکونو د دفاع حق لري.